لا وګونیسه خوکه وګونیسه تا نه زه دوه پوښتنې کوم نور پې مه غږېږه دا را سره ته منې چې ته وایې الحمدلله دا را سره ته منې چې په پاکستان کې اسلامي قانون نشته نشته دی په پاکستان کې کوم قانون ده پاکستان دی که افغانستان ګوره دا نه 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 پوښتنې ځواب راکړه په پاکستان کې کوم قانون دی د انګریز قانون آیا د انګریز قانون په وړاندې جهاد کول فرض دی او که نه د انګریز قانون په خلاف جهاد دا خو زم وایم ما ته د مخکې ملحد ویلی دی اوس راته ووایه چې د پاکستان د قانون خلاف د پاکستان د حکومت او د دولت خلاف جهاد کول فرض دی او که نه ووایه تاسو ولې ملک پرېښی دی تاسو ته نه پوښتنه کوم تاسو ولې پاڅېږئ دومره موټګاوه خلاف اواز مو پورته کړی بې غیرتوب ستا دا دی چې دا دومره د خره زامن دي ومو لیده راپورته سو نصیبه ته ملحد یې ما باندې له مخې فتوا ورکړه د ملحد خوشحال صاحب د دوه حیثیتونه موږ ته معلوم دي دوه ته د قرآن آیاتونه ولې وایي دوی ته ټول ځان نه مفتي لیکلی دا او دی دلته راځي وایي چې انما المؤمنون اخوة دا یو حدیث شریف درته وایي مګر قرآن نه منکر دی دا سړی ټول حیثیت ما درته اوس ښکاره نه کړل دلته راتله د به ځان ډېر مسلمان کوه ځان به د دین درته ډېر لوی مفتي هغه د ودلې د ماتې ویل ته ملحد فتوا ورکړله ما ویل دا فتوا مو ورکړه که نه چې د پاکستان کې اسلامي قانون نشته د انګریز قانون ده د کفر قانون ده ورکړه فتوا وایي ته ولې افغانستان نه تښتېدلی ای ملایانو ای مفتیانو د تاسو حیثیتونه ما ته داسې معلوم دي چې د آرمي خلاف هم خبره خولې نه ووتله که نه دغه سپینه پګړۍ د ټیکری ده چې په سر اچولی او که نه سبا یې دا د په کونې ده راوارې موږ تاسو پیژنو تاسو د مفتي عزیز الرحمن اولاده د مولانا ډیزل بې ناموسه بې وجدان اولاده نور د افغانان نسي غولولی دا پښتانه نسي غولولی یو مو پیژنم یو کوم غیرت چې د دغه آرمي د ظلم د وحشت د کفر په خلاف یوه خبره وکړي خو چې وم کو سبا مو حیثیت دلته د ټول نړۍ ته ورښکاره کوي بې غیرت او بې وجدانو